دوی ته موږ دا اطمینان او ډاډ ورکوو د امنیت په لحاظ باندې کوم وګړي چې نایي چې په افغانستان کې په هر بخش په هر ځای کې استوګنه لري انشاءالله نه یوازې دوی چې هر پانګوال هر سرمایه‌ګزار په افغانستان کې که د خارج وي که داخل وي انشاءالله د امنیت په هکله موږ دوی ته ډاډ ورکوو. چند روز قبل در حضور جناب شیخ صاحب امیر المؤمنین ما حضور داشتیم و سرپرستی حاجی ملا صاحب رفتیم. موضوعات بسیار طولانی بحث و در خصوص صنعت افغانستان به اندازه جناب شیخ صاحب محترم به اندازه تشویق داشتن که باور که فکر میکنی خود از یک صنعتکار است. 毛毯厂邀请我从中国来到阿富汗，为阿富汗人民做出贡献。 کله چې دا 2021 کال د اګست په 15مه د کابل په شمول د هیواد ټول ولایتونه په بشپړ ډول فتح شول، 23 ورځې وروسته اسلامي امارت خپله کابینه اعلان کړه. رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند، د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي، د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي، د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی، د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، د اطلاعات او کلتور وزیر مولوي خیر الله خیرخوا، د مالیې وزیر ملا هدایت الله بدری، د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شریعي. کله چې ملا عبدالغني برادر د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وټاکل شو، نو د ډیرو په ګمان چې ملا عبدالغني برادر څنګه کولی شي چې د هیواد لویه ملي پروژې پیل کړي. دې هر څه 380 درجې تغییر وخوړ او د خپلو خلکو هغه تشویشونو ته هم ځواب پیدا شو چې طالبان به په هیواد کې بیا رغونې کارونه وکړي او که نه. ملا عبدالغني برادر لومړی لوی ملي پروژه هغه په شمال کې د کشتیفي کانال و چې چارې یې پیل کړې او اوس مهال یې 4 سلنه بشپړې شوي دي. د اسلامي امارت د واکمنۍ په لومړي کال کې د 2022 مالیې لپاره 211.4 میلیارد افغانۍ بودیجه اعلان کړه چې په دې کې 20.9 میلیارد افغانۍ یوازې د پراختیایي پروژو لپاره ځانګړې کړې وې. همدارنګه 20 میلیارد افغانۍ بودیجه د امنیتي سکتور لپاره ځانګړې کړه. ملا عبدالغني برادر ګڼې داسې پروژې په لاره واچولې چې له ډلې د کابل جدیده پروژه په هیواد کې د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو پلان یې ونیو چې له ډلې په زابل کې د تورۍ یا عمري بند چارې تیر کال بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. لوی او وړې فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د ځینو رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 6,000 بېلابېلې فابریکې فعالیت کوي. د ځینو معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان د ډېرو تولیداتو له مخې ځان بساینې ته رسېدلی او د ګڼو نورو تولیداتو کې ځان بساینې ته نږدې شوی دی. په
کور دننه د سیمنټو تولید د وسپنې د ویلې کېدو په برخه کې افغانستان خودکفایي ته نږدې شوی او د نوشاباتو، پلاستیک او د پایپونو له پلوه افغانستان په بشپړ ډول په ځان بسیا دی.